په مکه معظمه کې ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي وو. نو د بادشاہ قاضي چې کا خیالم کړی داغه خو پټاخم ډیر اوچتای، لکه اوس پاکستان کې چې کوم مولا نواز شریف سره ناس دي، الله دې رحم وکړي چې داغه نشرل گاډم نشي را نواز شریف سره بیا فوټوم راشي په اخبار کې. او نواز شریف څه دی؟ پتا ما غوندې یو بنی آدم دی، د اوسپنو سوداګرو وخت ولا ټیلا ورکه د پاکستان وزیر اعظم یې جوړ کړ. خبره ده که ساسمان نه خو نه ده را پرېوتی. نو چې هغه سره فوټو راشي نو د مولیان به د اخبار ګرځي وزیر اعظم سره ناستم دا وګورئ که نه خلک هم چې وګورو چې وزیر اعظم الله دې هغه ورځ ما ته په خوب کې نه ښایي چې زما فوټو به د پاکستان د وزیرانو سره راشي. د رسول الله په خاطر دی هغه ورځ خدای ما ته په خوب کې نه ښایي. دې خلکو سره چې فوټو زما په اخبار کې راغی خو شاید چې زما بخل بم ګران شي، دی په خوشحالي. تاسو نه لیدل په لاهور کې د پاکستان یو لوی قاضي صاحب چې دی لیډی ډیانې ته لوپټه ور په سروله لیدلی موږ؟ خو چې څنګه تاسو یې داسې خطیبانو بله خبره ده چې مړی در کې وشي نو غټ خطیب ولا راغواړئ چې غټ دوزخ تم دی لاړ شي. لیډی ډیانې ته لوپټه نه ور په سروله. نو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي وو، داغه خلوه پټاخه وا. هغه ته یو مسله رااله، مسله ورته رااله چې جی سلور کسه ناستو داسې او مار راغی، مار په دې ړومبي سړي وروختو د ځان نه ټیله کو، په دې دویم وروختو، د دویم چې ځان نه ټیله کو، په دې دریم وروختو، د دریم چې ځان نه ټیله کو، په دې سلورم وروختو مار، او دا سلورم اوچی چلو مرش. او سوال قاضي صاحب دا دی چې دا سلورم چې مړ شو د مار د چیچلو د وجې، نو د دې مړي دا دیت تاوان چې دی په دې دریو کسو کې پچا دی. دا پچا دی. ابن ابي ليلى ویلي چې استاد خو تجربه وکړي که دا تاسو کوي لغونی چې دا تاوان پچا دی. ارتو پرتو بلګیش ما یو خبره کړې و چې زړه مې خلې لا بیا را چې ابراهيم عليه السلام چې قرباني کړې و دا ګډوري غوخه چا وخړې نه مې چرته یو کالی ویل چې په ور کې پروتم د خلقو د لازه خاتون دی او د کم کم ځای نه دی غوخه چا وخړې غوخه چا وخړې غوخه چا وخړې مال غوخه ما وخړې که چا وخړې خو ځانه پښتنه وکړو چانه چې پښتنه کوي. ایو بزرگ تورغلی دی هغه ورته لا غوخه ټولی بجلیګر مولا وخړې خدای د دوی البیخ په دا خبره او بس هغه غریبم تنگ کړي. اوس ابن ابي ليلى وایي چې دې دریو کې دا تاوان چې ده دا په دې دریم کس ته ځکه چې دو ورو غرزول په دې سلورم باندې او سلورم یو خورو نو بس پته ده فیصله بادشاہ قاضي فیصله وکړه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا فیصله ورله چې ابن ابي ليلى ته د قتل د دیت دا مسله پیش و هغه دا فیصله وکړه. الله اکبر. اوس د امام ابو حنیفه عمر علم بملا سو مور روړي او بیا به پیدا کی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل چې الله دې رحم وکي په ابن ابي ليلى باندې ډېر احفش غلطي په دې فیصله کې کړې.
خلق وی چې صاحب څنګه خو زما دې ګوتو ته ګورئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته اوس د دې قیاس ته ګوره چې په دې ړومبي سړي دا مار وروختو او د ځان نه ټیله کو په دې دویم وروختو دا دویم یو خړو که بچ شو؟ تاسو وایي ټول بچ شو. امام صاحب وی چې دا دویم چې بچ شو نو دا ړومبی سړی خلاص شو. ٹھیک شو. د دویم چې په دې دریم ورواچولو دا دریم یو خړو که بچ شو نو دا دویم هم خلاص شو. د دریم چې په دې څلورم وروغورځولو اوس خبره په دریم او څلورم کې ده. کدا څلورم سړی فی الحال ور اچولو سره مار چیچلی او دې مړی خو تاوان به دا دریم سړی ورکوي او کنه فی الحال نه چیچلی سات پسې چیچلی نو دا دریم هم خلاص شو. د دې څلورم خپله ګناه وه دبم ځان نه ټیله کړی او غورځولی به دا فیصله وه د امام ابو حنیفه. ابن ابي ليلى ته چې خبر راغی چې امام ابو حنیفه خو ستا فیصله رد کړه هغه داسې وویل نو ابن ابي ليلى بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه کومه فیصله وکم امام ابو حنیفه زما هغه فیصله رد کړي. نو بادشاہ امام ابو حنیفه اونیو په جیل کې واچو. تاسو خیال راغی علماء اتقیاء د دین دا خلقو دا امام ابو حنیفه ده کوته کې راغستی دي خلق په مکه معظمه کې او په وګي دي او ورپسې راغلي ویل وجنو ده ولی ویل ته وایې چې فاتحه خلف الامام نشته. فاتحه خلف الامام یو باس ده په اسلام کې. اهل حدیث حضرات وایي چې امام پسې ادرېږي نو الحمد بوایي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې امام پسې به الحمد نه وي. نو دوی کوته کې راغستی دی او رااله په امام صاحب پسې چې ته څنګه انکار کوي چې لا صلات الا بفاتحه الكتاب امام پسې الحمد نشته. صحیح حدیث نه انکار کوي. امام صاحب ورته وی چې په دې لا صلات کې په دې لام کې علمی باس چې ده خو بیا کوو چې دا لام کم لام ده. دا لا نفی ده لا نهی ده لا نفی جنس ده لا مشابه بلیسه ده. لام خو په څلور قسمه ده دا کم لام ده دا باس بیا کو. خو اوس دوی سره یو اجتهادي کار کوا آلوی ډلې ته وایي چې هلکه یو کار درته زه خو ستاسو ټولې ډلې سره باس نشم کولی. تاسو په ټوله ډله کې یو سړی منتخب کړئ یو چې هغه ما سره باس وکړي. که هغه وګټله تاسو ټولو به ګټلي او که هغه بیلو ده نو تاسو ټولو به بیللي. ویلې ټیک ده. یو ملا یې پکې منتخب کو وی صاحب دا به در سره باس کوي. وی که ده وګټله وی مونږ ټولو ګټلې ده او ویل که ده بیلو ده ویل مونږ ټولو بیللې ده. امام صاحب صادر په اوږه واچولو روان شو. هغې ورته ویل ولې چېرته ځې؟ ویل تاسو په خپله فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته. څه عقل لرئ په خبره پوهېږئ که نه؟ ویښ شه ماما تاسو پوه شو. امام صاحب ورته وی تاسو په خپله فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته. چې تا یو ځلې نیت وتړلو په امام پسې خو د هغه الحمد ستا الحمد ده که نه؟ د هغه مونځ ستا مونځ دی که نه؟ تاسو خیال لرئ دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقلو دا د هغه اجتهادو او دا د هغه فیصلې.
اوس به مور چرته راوړي او امام ابو حنیفه هم پیدا شي. اب بل خبره ده چې زمونږ ملک کې دنیا دا او هر قسم خلق هم پکې ده. امام ابو حنیفه هم جاهل وای، داسې خلق هم شته. تاسو خیال را یو بزرګو یو جنازه کې یو ځای شوي نو ماته وایي چې د امام بخاری رحمت الله علیه علم جو هغه په کروڑها درجه په امام ابو حنیفه اوچتو. امام ابو حنیفه څه پیدا د امام بخاری په مقابله کې. ما ورته وی چې یو خبره تاسو وکم، یو د کور مالکی او یو د کور خادمی. په دې خو به پوهیږئ د کور صفائی او ټول نظام کور او نظام زندگی د مالک چې نوکر جوړ نه کی نو مالکی جوړول شي. ها خبره کوي نشي. امام بخاری ادا حدیث راغونډون کې وہ پدے کے شک نشته، لیکن پدے حدیث باندې وہ یول د قوم دا خدمت کا امام ابو حنیفه نه وکړي اوس بټول امت مسلمه د دین پر راو ګذر نه پوي دی او په درک به نه وي چې په کوم طرف لاړ. تاسو خیال را پرو ګذر به نه پي د دې قران او د حدیث کل هم تفسیر و اشارت النص و دلالت النص و اقتضاء النص وغیرہ وغیرہ دا ټول د ائمه مجتهدین کړي. کدا ائمه مجتهدین نه وي نن بستا د دنیا فیصله د اسلام چې وي پرو ګذر به سړی نه پوي. تاسو خیال نو عزیزانو عرض میں داو چې پیغمبر کم انتخابات کړی دي په دې منځ کې د الفاظو اغیلا عملی جامه بیا پیغمبر اغوسته وا او بیا داغه خط او خال چې ده هغه ائمه مجتهدینو جوړ کړی. مولانا تنویر رحمت الله علیه ته یو قاری راغ ورته صاحب ما د قرات ټول کتابونه ویلي او زلوی قاری هغه ورته وی چې ته د الحمد وای الحمد چې شروع کړه ټوله غلطه وای. ورته بچیا د قرات لستو سره دی مشق کړه دي مشق قرات خدا معنا چې تی به پخله کې دیزه کې وي توی به پخله کې دیزه کې وي ری به پخله کې دیزه کې وي عین به پخله کې دیزه کې وي غین به پخله کې دیزه کې وي ضاد به پخله کې دیزه کې وي. کتاب کې خدا لیکلی اوس د کتاب هغه الفاظ له عملی رنگ ورکول دا مشق دې کړه دې هغه وینا په ټول قرات ته بس لا د دې داسې مثال دی لکه یو فوټوګرافر د سړی تصویر وباس چې تصویر وباسي نو بس یو ولار بوت پکې راشي د معشوقې تصویر وېس ولار بوت پکې راشي. اوس معشوقه کې چې کم ناز او ادا ده
داغه په خبرو کې چې کوم لچک داغه د خبرو په سترګو کې چې کوم ناز او ادا ده هغه په کیمرا کې راتلی شي ها اوس دا هو په خاورم نه پويږي ما خو یو پاس مې یو سړی ته وی قبل ما چې د جمعات له څوک راځي دا هم را باندې بدلې خپه نشي اوس سران ختی یو څه بک زه په دې بلان خته ما تاسو په دې بلان ختی یې چې رازو بساره دا مم بدی اوس د معشوقي ناز او ادا تا عاشقانو ته پته لګي پاکستان کې د خدای په عظیم قهر پاکستانیان اخته دي دوی نه عاشقان دي او نه معشوقه پیژني دا خو یا په ټیپرو مین دي یا په سرو باټینګونو مین دي چې باټینګونو لور شي 100 کیلو شل وای پورې وران کورستا وران شه چې دا چا د لاسه ګرانی راځي دا د مور مړونه تا د غزې ته لګلی کورستا وران شه پیپر 10 روپے بینډه 15 سال و د بینډو ګړنګونو نه سغواړي کور دی وران شه چا په 35 روپے څه خدای پیژندلی ظالم خوند کړي دی چې دا په سره کوزي او پرشکا کې سوري او ګړپ ناري او دا کلمی دی خلې لراش وای مړه دا سره کې د چا په اختیار کې دا چا دي ولی ورانی دي د ټول ملک سره کې ورشي ورپس چې تا خدای هلاک کا چې هلاک شي کروڑونه روپے فند د پی ډی اے او د نن ستا د ملک سټریټ لایټ مړ دی د شپې باتای نه بلیږي لکه ولی وې کمیټای بل نه دی ورکړی واب دیتا د کمیټو وزیر خدای دی هلاک کا چې هلاک شي استعفا ورکا چې ته د بجلی د سټریټ لایټ بل نشي ورکولی سرکو کې دا کندې شوي دي ته نشي جوړولی استعفا ورکا دا تاسو کړی دي کنه دا عذابونه دي په تاسو خدای نازل کړی دي که پولیس هم راونیسي الله عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل شي که مجسټریټ هم راونیسي دا الله عذاب د مجسټریټ په شکل کې در باندې نازل شي دا دکانداران رامنډي کې الوی مجسټریټ چالان کم 3/6 فوټ او 3/6 فوټ کې چالان کې دا غدم ردم رګیرم دا اپ دغه مقرر دی چې چرته غریب ګوري چالانه یې دا غریبان وي مال دا غریبان خدای پیژندلی دي دي سره سب کار کوي ایو دکاندار ماته وی چې داڑھی والا مجسٹریٹ ہے مال تیرے تے داڑھی والا عذاب نازل ہو گیا ہے گرے والا در باندې خدای عذاب نازل دا خدای پیژندلی باتایم بلې بجلایم بلې بلونه در باندې زیات راشي اوس تیر میاش کې زما د کور بلو 1500 د سوی ګیس خدای دې تبا کا چې تباشي مونږ د 1500 سوی ګیس کم د خرڅ کارخانه پیچلو کبا اب ورشه دفتر ته زېږي داخل کوي بیا کیس لړاو کوي اوس های کورټ لبه په 10000 روپے وکیل نیسی او په دبا کیس د بجلی بل چې در باندې زیات راشي اس ډی او لا ورتلې شي دا خړ مخونم چینی ولي ها ورتلې شي کې ورشه سدي شيخه دي دا به پیرشا داخل زسو مال راشي زسو کم یو راغی جی بجلی مرانه کټ کبي مال تام سره ټوپای په سر کړي اوس خو د سرو د شنو حکومت دی دې کنه د سرو د شنو ټوپو حکومت دی زمون ټوپای برګوا په توپه لګېدلې ده زړک شي خارش ما ته رومال دیم لا سور مال په جیب کې ټومبلې زه زما بل زیات راغله مال ټیک مکا زتانه پرتو کو باسم او کنه
ول جی ټیک بشي غو ته ټیک مکه تاسو خدای پیژندل قوم خدای چې څه کوي هغه ډېر په دې الفاظو ایمان نشته چې په منځ کې خدای ته وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین زه امداد خدای تا نه غواړم تا نه نو چا چې د خدای نه امداد غوښته ده دا کوڅه ډب چې دی قسم په خدای که زه خاص خاشاکم ګڼم دا کوڅه ډب خاص خاشاک په یو بسم الله که ستاسو ایمان مضبوط شو تاسو دا هر څه چې کوئ برای نام کوئ منځونه او د سونه شیخی نه سنت هم چې درې درې ګوتې اغوستې ګومنځ یم ساتلي ګیرو ګومنځول خوش برای نام یو بسم الله یو بزرګ له یو سړی راغی وې داسې الفاظ راته وښایه چې د اوبو د پاسه ګرځم ویل ښه خو آسان لفظ ورشه سمندر ته او بسم الله الرحمن الرحیم اوایا او ورټوپ کا صرفه باندې کې او نه بدرېخ کې ورځه بس چې ورغلې ده بزرګ خبره وا بسم الله الرحمن الرحیم او ورټوپ کړی چې ورټوپ کړی دي سمندر ورته زمکه شوی دا او دې په ګرځیدل خاو ګرځیدل راک بزرگ ورته څنګه چلو شو ویل صاحب چې ور ټوپ می کو نو سمندر ډوبول نو یا الله می دخلې نه وته او سمندر راته اسمکه شو زه په ګرځیدم وی بچیا چې تا ور ټوپ کو د سمندر ډوبول او تا الله ټکه وی په دغه وخت کې ډړه کې خزا وا ویل نه زوی دیو ویل نه مور دیوا ویل نه پلار دیو ویل نه دوست عزیز تربور دیو ویل نه وی دا الله نه سوا دی پړه کې بلی څوک نو ویل په خدای قسم کوي څوک ویل په وبو مغه څوک ګرځي دی شي چې پړه کې سوا د خدای نه بل څوک نه زمون کړه کې خدای شته خبره کوي خدای شته دا خدای چې څه ویلي دی او زه تاسو ته شیخه خدای دې څه ویلي دی زمون یو نیکه کې ده چې لا شوی او سلوي خورځي په کوټه کې زمون تر خپلوانو ورته چې چلاکېګه ما وړ کیا وې چوپ اے بابا صاحب نه لاس نیوای کړای دا چلاکېګم وې چې ما چلاکېګه ګورا چې چلاکېګه چلاکېدو نه چلای شوی و چلای پیژنې چې یو سور لسره دې په کوټه کې تیرې کې چا आवाज وکړي چې شردل خان عمل مسای خو چاواله او سری ویني په روانه ام صاحب وګاو چې چلاخانه نه راوت وې چې دا چا आवाज دې د پاغب ان کدی می ورته چې ما چلا د خرابېږي چې چلې په خپل کور کې ورکای مرګ تاسو هغه یې کنه یې پیمان وای تاسو دین ترغه پوری منی چې څو پوری ورکای نه ویواله چې ورکای وای نه دین شته نه شیخی شته نه ګیره شته نه مونږ شته نه او دشته نه بزرګی شته زمونږ مثال د پیشو ده پیشو غلی نه است ایماندګي غوندي د خلکو په رحم راشي ته دې پیشو ته ناګانه مګه وخایا مګه ته د دې غریبي پیشو دا ټوپونه بیا په مګه پسې ګور نو وی پیشو ترغي پورې شیخای چې په مګو نه پیخا چې مګي نه لیدل نو پیشوم شیخه شیخ سادی څخه ویلی وی گربه مسکین اگر پرداشته گربه مسکین اگر پرداشتے تخم گنجشک از هوا برداشتے وی دی غریبی پیشو کا وزر لرلے نو په هوا کې به د مارغانو بیړه تبا کړ نو عزیزانو مونږ نه حق پیژنو نه حق پیژنو وقتی طور خپل مفاد پیژنو خپل مفاد چې زما مفاد پس کی وی قرآنم یو طرف ته دی او دینم یو طرف ته دی او اسلامم یو طرف ته دی او مذهبم یو طرف وقتی طور مفاد وړاندې کړی
نو ویاک نستعین دا معنا چې د الله نه سوا به د بل چا نه امداد نه غواړي چې الله دې پړه کې کور جوړ کړو الله دې معین او مددگار شو بادشاہان د زمانه بستا په خپو کې پراته نو الله دې وکي چې زمونږ زړه د خدای کور شي او په دې منځ کې چې کوم الفاظ مونږ د یا کنستعين وایو دا زمونږ په خارج کې ایمان وګرځي تانا بغیر زما بل څوک امداد کون کې شته نه بل څوک دی چې به زما امداد نوح علیہ السلام کشته جوړه کړه حکم ورته وشو چې کشته جوړه کاو قوم دې تباہ کیږي د نوح علیہ السلام عمر 150 کالو 900 کال قوم ته تبلیغ کړو 900 کال او په 900 کال کې د یو کشته کسان مسلمانان کړي د یو کشته چې اخر 900 کال پس تنگ شو نو قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدایا د زمکه په سر لوټم لاندې باندې پرې نه دي نو عزیزانو طوفان پر راغی دسی طوفانو چې د اسمان نه به یو ساس کې د کوهی تور غرم را پریوتو زمکه به د لاندې نه وبره خټکولې او اسمان به د پاس نه راورو نوح علیہ السلام چې په کشته کې سور شو یا الله څوکم الله ورته بسم الله کا نو دا الفاظ وی چې بسم الله مجرها و مرساها بسم الله مجرها و مرساها ان ربي لغفور رحیم شپږ میاشتې هغه کشته په وبو کې او د قوم چې د کشته جوړول نه د قوم څه کول دا سکه دا کشته جوړوم ان قریب یو عظیم افت پتا سره روان دي ناغي به یو بل لټېلې ورکړي دته وګ افت را روان دي د په کشته کې مونږ بغیر کی اوس تاسو لک سوچ وکړئ هغه د نوح علیہ السلام د زمانه د کافرو په دین پورې د مسخري منظر اوسم شته اوس چا چې د وی سی آر کیسټ پلاس کې نیولې یو روان کړي ټلویزیون په وګي خي او روان کړي او فرض کا ما غوندي اناړي مولا وګوري چې دا د دې بدوي نو په یو بل لټېلې ورکی چې مونږ خدا شی په وګي خي ده ناشته دا مخالف دی ما تاغه د نوح علیہ السلام د زمانه هغه د کافر بچی را یاد چې زدا حرامیانو ګور کایدا څنګه فی الحال دا قوم دا هغه خلقو منظر چې طوفان راغې او دی وبو واغسته او د پرسیدلو چندخانو په شان وبو د پاسه ګرځیدا نوح علیہ السلام وی یا الله دوی خو مونږ پرې خان دي چې دا کشته جوړو الله ورته وایا چې فلیضحکوا قلیلا وليبکوا کثیرا لغون دی او خان دی بیا ډیر جاړي داسې بجاړي چې تاسو جړا به بیا څوک رکاولې نشي داننم هغه بدبخت قوم غریب په دې قهر اخته دي په دې عذاب گرفتار دي سرمایدار د بنگلو والا بیا د سټیډیمونو په قهر اخته دي د سټیډیم په قهر ورشه آرمی سټیډیم کې وګوره وشته نشترحال کې وګوره د معتبرو کنجرحالونه چې دي
هغه سټیډیمونه دي او د غریبانو کنجر حالونه چې دي هغه سینماګانې او د کور بلو پرنټونه او د ویډیو کیسټې د غریبانو دي. ته ما ته وایا چې د یو قوم خواص او عوام ټول بيدي نه او بیا پکې کم خلق د دین کار کوي د دین دعوت خلق ته ور کوي او بیا دا قوم پاغه پورې خان دي او مسخري ور پورې کوي. دا سه قوم د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم نه ولاړ. بیا د ملک سربراهان وګوره په ملک چې کوم خلق حکومت کوي داغي پالیسی وګوره شپاره سنه د کافر طرف ته متوجه شپاره سنه او بصر او چشم د کافر احکامات تسلیم کړي. نو چې سربراہ د ملک داسي وي سرمایدار د ملک داسي وي غریبان د ملک داسي وي هغه ملک د دې قابل نه دی چې زر تباش. دا هغه ملک وجود چې دی هغه لعنت دی. نن ستا د ملک وجود لعنت. تا هغه مسلمانې چې د جمعې شپه باندې با ستا د ملک سپینګیرو تازه او د سونه وکړه چې د جمعې شپه ده چې او 10 کې وده شمه ثواب ډېر دی. نن ستا په پاکستان کې د جمعې شپه د ډمتوب شپه هر کنجر توب او ډمتوب چې دی استا په ملک کې د جمعې په شپه کې. نو زدا ویم چې هر گناہ کې کنی در شب یدین بکن ہر گناہ کی کلی در شب یدین بکن تاکہ الصدر نشینان جہنم باشی. و یارا گناہ چکے نو د جمعے پشپائے کوا ارا گناہ چکے د جمعے پشپائے کوا چې د مرگ نرستو د دوزخیانو صدر خوئی کر. تا ته پته ده د جمعې د شپې او د جمعې د ورځې دا الله ټول خدای او ټول کائنات اراده او فیصله او جوړ شوی د جمعې په ورځ ټول کائنات. جمعه هغه ورځ ده چې د خدای په ټوله خدای کې او په ټولو ورځو کې د جمعې نه اوچت مقام د بل شي نشته. مقام په دنیا کې هم دومره اوچت دی. حدیث کې راځي چې د جمعې د انور خطون رستو او د انور پریوتون مخ کې په دې وخت کې یو ټیم داسې دی چې په هغه ټیم کې د هر دعا وکړه نو خدای قبلې. په دې کې یو ټیم داسې اوس دا شیخ قدرت پټ ځکه ساتلې دی چې ته د جمعې ورځ چرته په بل کار کې صرف نه کې ټول ورځ انتظار کوا او د خدای درته متوجه شو دعاګانې کوا چې هغه ټیم سره خدای ملاو کی او بادشاہ د زمانه کې د دې آرامي ملک دی لوډ سپیکر ته وګور دا ډومبای جمعه ده چې کوم ماغسته او سلويخ کاله مخ کې ماغسته او سلويخ کاله پس خراب شو دام پرون نه ویاغه. نو چې کوم ملک په یو لوډ سپیکر جوړولو نه پويږي هغه ملک په اسلام جوړولو څه پويږي. نو عرض مې داو چې سربراهان د ملک اغه نن وګوره شپاره سنه امریکایان دي. ځان په تیلو کې سوځوم او چې د خان مزاج خپنی
او د نواب مزاج خپل شي. دا لوبه ستا په دې ملک روان. اوس دا قوم به پویای څو چې داغه سرمایدار نه دي چې پرون ستا کوسې ته راغلی او نن ته د سپي غوندې داغه په دفتر خوله کې ولاړې څوک دې ورپرېږدي نه. تاسو کې عقل نه راځي، احساس در کې نه راځي. دا د چا خرید شده غلامان دي؟ دا اول د انګریز خرید شده غلامانو. دا نن چې په زرګونو جریب ځمکې د یو کس دي. ولې دا تا کم ځای نه راوړې وه؟ د مور په داج کې دې راغلې وه که د ښځې په داج کې دې راغلې وه؟ چا ته 3 مرلې د کور دپاره نه میلاویږي او چا ته په زرګونو جیره به میلاو شي. دا چا ورکړي؟ دا هغه خلق دی چې په کعبه د انګریز دپاره ډزې کړې وې او دوی ته بیا جایګیرونه میلاو شي. دا هغه خلق وہی हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. ما ته خود خاورو تیلو دیوانه ملاویږي او د پیر صاحب کور نه چراغان جوړ. داغه دا د انګریز خرید شده خلق، نن امریکای خرید شده خلق ستا په پاکستان کې. ستا هر یو اقتدار چې په ملک کې راځي د امریکای پر رحم و کرم وي. امریکا نه غواړي اسبم دی، امریکا غواړي هر څه وي. نو عزیزانو عرض میں داو چې زمون ملک تا مونږ د هغه ملک حکومت منلو ته تیار نه یو چې د کم ملک خلاف امریکا کاروایی کوي او دا هغه مسلمان ملک سره مونږ بایکاټ وکړو. زمونږ په دې ملک د لعنت، زمونږ ممبرانو حکومت او وزارت ته دا پکار دی چې ټول مستعفی شي، استعفی ورکړي شرمېدلو چې د داسې ملک ممبري زه نه کوم او د داسې ملک وزارت زه نه کوم چې کوم ملک د امریکای خفګان نه ګواره کوي او د مسلمان تبعی ګواره کوي. تاسو به دې نه پستم دا وایي چې زمونږ په ملک چرته د سړي د زوی حکومت دینه پسپم. تاسو دا فی الحال ورشه په سعودي عرب کې د تیلو د کوونه غیر چاپیر 6 لکه فوج د چا پروت دی. کویت ته ورشه د تیلو په کوو د چا قبضه ده؟ کوم شی چې امریکای غوښتو هغه وشو. تیلو کوی قبضه کول غوښته هغه قبضه کړ. دا خلک مار خو برای نام ناس دا داسې شی دی لکه سوات ریاست چې دی پاکستان قبضه کړو شهزادګانو ته وظیفه ورکړي. چترال ریاست پاکستان قبضه کو شہزادہ ته وظیفه ورکړي. دیر ریاست پاکستان قبضه کو شہزادہ ته وظیفه ورکړي. دا سه دا ریاستونه امریکا قبضه کول غواړي او شہزادګانو ته وظیفه ورکړي. تاسو ګرځي کو سړب سره باټینګل مم په 100 روپۍ کیلو خوري خوري کنه ها 12 روپۍ باندې در باندې غنم نور ګران کړ کنه ها خدای دې نور ګران وای امين چې د لوګي مړش خدای دې نور ګران چا ګران کړی هغه د پارم پرون ځانونه وډا بول خدای په جندلو یو بل فراډ رئیس ته د دوکا فراډ اله حکومت 50,000 روپے او 1,00,000 روپے قرضې ورکړي ګوګشتوانو په پوهیږي چې دا قرض څنګه درکې ها پوهیږي په ماما خدای هم ورکا چې ورکشي پوهیږي اله حکومت قرضې ورکړي
بیت المال جوړ قرضې ورکوي بیت المال جوړ 50,000 روپۍ چې تاله درکوي نو د خپل کلی خان او نواب او چیرمن او ممبر بدر نه ضمانت علی ضمانت بداسه ورکي هغه چې کدی سړی دا پیسې حکومت ته ور نکړي نو دا پیسې د زما د جائیداد نه وصول کړي دا په فارم کې لیکلي ٹھیک شو بیا پیش 14% سود ده 14% یعنی 15 کالو د پارا 50,000 روپے قرض درکړي او 15 کاله کې 55,000 په سود خطلې نو تانا با د 50,000 په بدل کې 1,15,000 روپے علی واپس ما پس خلق راغ هغه ورځ ما یو رشتہ دار دی راغی وی ما دا فارم نه و بس ته به ذمہواری واخلو غریب سره 50,000 روپے حکومت راکوي اپریدای جبه کرته راکوي ما چې څنګه ډیر کوي وی چې بس راکوي دا فارم ته ډاکو ته ویا چې پیژانم ذمہواری مال پخبر ګړون شي ته لګ دا پړاو کپټپو کې پرونی اورا وی چې به دا فارم نه بس رشکالم او دغه بچیا دا پړاو کا 1500 روپے میاش بس سود حکومت ته ورکه 50,000 پسې اکبک شو نه را و دا پړاو خو کا بیختیوزه او سفارم ورکې په 2 روپے ها پدرې دې ک په 50 ته ک په 10 ته ک پارڅ بلا چي دې دا بیاله د مور سوداګيري پشل دې پشل پدې شل بل لکونه فارمونه مونږ نه نور کوران کی تاسو خیال راکړئ دبل فراډ د قوم روح اړولو د پاره دی بل دوکا جوړه دا مغه د انګريزانو پر کټي انګريز پالیسی داوا چې په هندستان چې حکومت کوي او په هر ملک کې کوي قوم کو لڑاؤ اور حکومت کرو څه کوي قوم کو لڑاؤ اور حکومت کرو قوم لا دس شی جوړاوه چې په خپلو کې جنگيږي نو حکومت ته به خیال نه پیرنګیانو 200 کاله دا پالیسی وا په مونږ کې مولیان پیران لیډران خانبادران نوابان دا خرید کړیو او غیبه چې ده قوم خپلو کې و جنگولو انګريز به د خیر په غونډه نه دی وزیرستان ته یو سرک تیرې دو پلار کې یو زیارت راځي نقشه پاس زیارت وراله چې پاس زیارت وراله خلکو وی چې دا زیارت څنګه ورانه و دې خلکو کې غزور شرک خوشته کنه وای زیارت ورانه که جمعات سو قران کې دوی په نه خپه کیږي که زیارت لدی لا سور لکه زیارت وران کو قبر نو څه چلو شو خلکو ول ځان په لالو زیارت څنګه ورانه پیرنګیانو یو خپل مکټور وغوښتو چې دا به څنګه چل هغه وی چې غم مکا پیرنګیانو ورته په دومره جایگیر ستاسو خو کدا قبر دې لړک بده لاړو ال تمنجور شو خلک به ولا راتله استاد ولر شي د زیارتونو کې وګورئ دا کټی کټی منجوران ناشتي جاروګانې ور سره دا خزم ورته کینی چې صاحب په مام لګا جارو نا جارو پیو وی یا کانه مانه پیو مګیا دا جنجالو نه خو نیمل کې وګورئ دلارو ځانې منجور کو صاحب په خلکو کانی مګو ها 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 خلک ډالا کې ټول مریدان کو د شپې بم وی خناس تو عبادت به کول یو ورځ چې یو کال نیم تیر شو په جړا وی چې ټول قوم راش قوم ټول راغی صاحب ولی جاړ ویل بس تبا کې وی ولی ویب سایټ میں بیگا په قبر کې لیدو او راته وی چې د پیرنګیانو شینسترګو سرک په مارا روان دي او ما دې زنه او با سبل زمه خ څوک خلکو ورتل چې صاحب چې صاحب ویلې دي بیا مونږ څه بس قبر یو کنستو او هغه اډو کې مډو کې راواغستو په بکس کې واچول لاري یوړو خخې کو انګريزانو کې سرک تیر
ما په خبره پوه فلحال هغه خان بادران او نوابان اوسم شتا اوسم کل شتا کتا سلک دا سیزان پورې سکانه نو سرم ځان پورې وتړلو لک تحقیق مکړه اوسم شتا د انګريز د پاره دا کارونه مسلمان کړي په غزاګانو کې بدر توخه چې مونږ کم کردار د انګريز د پاره ادا کړي فلحال دا امریکای د پاره کم کردار مونږ د اسلام په اړه کې ادا کول لګي فلحال نو عزیزانو عرض می داو چې دوه خبرې دي یو دی الله امریکا تباہ کی